رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې رمضان مبارک میاشت دغه درې حصے دي. په دا کې اوله حصہ د رحمت تو، دومه حصہ د مغفرت تو، او درمه حصہ د جهنم نه د یورنا د ازودي ولادو عتق من النار. او نبی علیه الصلوۃ والسلام دا کوم دوم حدیث چې موږ ته بیان ک، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی په توس باندې رژې فرض کړی دي. دغه وجنه ز په توس باندې د شپې قیام سنت ګرځاو. د شپې قیام نه مراد ترویل میز دی چې دا په توس باندې ضروری ګڼم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په توس باندې رژې فرض کړی دي. درځي دغه وجنه ز په توس باندې د شپې قیام دا سنت ګرځاو، په توس باندې ضروری کاوه. لکه څنګه چې میشتو سره د غایي سنت پرېږدي، په دا باندې میشتو سره دغه ګناه ملاویږي. یا د مشپشین اول څلور ورسته 2 رکعاته سنت پرېږدي، دغه پرېښول باندې لکه څنګه چې میشتو سره ګناه ملاویږي. د غرنګ رمضان مبارک میاشت کې کایو کس د ترویل مینز پرېږدي، داسې و ګناه ورته ملاویږي لکه څنګه چې سنت مؤکده پرې شي. د غاسل مشروم 2 رکعاته سنت دي، مخستان 2 رکعاته دي. دا یو انسان ضروری غني، یا چې څنګه چې فرض ضروری دی داسې سنت هم ضروری دي. کچا سنت پر یاشه د انسان ته وبال ملاویږي، دغه سنت پرېښول باندې یک انسان ته ګناه ملاویږي. نو لکه څنګه چې د یغه کړل ضروری دي، داسې د رمضان مبارک په میاشت کې دغه ترویح کړل هم ضروری دي. لکه څنګه ګناه وعید یا نقصان په عام سنت باندې ملاویږي، داسې وعید، داسې نقصان، داسې ګناه په دغه ترویح پرېښول باندې هم ملاویږي. نبی علیه الصلوۃ والسلام صرف 3 ورځې د ترویل مینځ په جامه باندې ورته کړی دی. پیرا میاشت نه دا ورته کړی او مسلسل په جامه باندې نه دا ورته کړی. بیا چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام وصال وشو، د شهادت وسب شهادت باندې مستقل دلایل موجود دي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه دنیا نه ته دغه دنیا وجد شوه، اچکیما وجه لیکل دغه نه شهادت ثابتېږي. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله دغه دنیا نه لوړ شه، بیا په هغه نه بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت دور راغی. چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه دنیا نه لوړ شه، په انا بعد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د یغ د خلافت دور راغی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرام لیدل چې هغه صحابه کرام په جماعت کې یو ول طویل د ترویل مینس کو، 2 کسونیل طویل د ترویل منځنه کو، 2 ول طویل د ترویل منځنه کو، 5 ول طویل د ترویل منځنه کو، په یو جماعت کې مختلف جامع شولې. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دغه معاملہ ولدله، بیا صحابه کرام ته ویل چې دا خو ډیر شور دی، په دغه شور کې ترویح یو د بل څوک سره وروي، څنګه په دا تلاوت باندې پیږي، څنګه په ترویح باندې پیږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا معاملہ ولدله، په انا بعد حکم جاری ک، سرکوري حکم جاری ک، خلیفہ و خلافت ورته ملاو شوی و. دا حکم حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ توکا چې آینده و ترویح ته په جامه سره ورکوي او پیرا میاشت ورکوي. نو میش بیا چې 3 ورځې ترویح مطلقاً دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام سنت دی، او پیرا میاشت په جامه سره دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سنت دی. نو ځنه خلک دا سوال د په ذهن کې پیدا کیږي چې یوره نبی علیه الصلوۃ والسلام پیرا میاشت ترویح نه دی کړی، پیرا میاشت نبی علیه الصلوۃ والسلام په جامه سره ترویح نه دي صحابه کرام ته ورکړي، بیا میش ویل پیرا میاشت کې پیرا میاشت په جامه باندې کې دغه وجدو. نبی علیه الصلوۃ والسلام په دور کې وحی بند نه و، وحی کولا و چې یو حکم الله تعالی دی طرف نه په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې ورته هغه حکم کله فرض کېده، کله واجب کېده، کله سنت و، کله څرنګه و، هر قسم معامله و. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل امت ته دغه ترویح حکم ځکه نه ورکړی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې موته خوف او موته ډور و چې کچیر زه خلک ته حکم ورکړ چې پیرا میاشت ترویح کوي، پیرا میاشت په جواب باندې کوي او 100 رکعاته کوي، یا چې زه ډارېږم چې داس نه وي چې د مو په امت باندې دغه 100 رکعاته ترویح فرض شي. نبی علیه الصلوۃ والسلام په جامه باندې ورته کړلای شوی، مسله نه ورته، خو واجب شي دی په یغه وخت کې د وحی سلسله جاری و. نبی علیه الصلوۃ والسلام ډارېدا
چې خدا نه خواسته که چیرې موږ 100 رکعته تراویح په جمع سره پیرا میاشت ورته وکړلی مو ته د دغې خبرې ډور دی چې داسې نه وي چې دغه تراویح په دی باندې فرض شي او که چیرې تراویح په دی باندې فرض شولې بیا تراویح په صحیح طریقه کېدای شي دی ادا نه کړو 100 رکعته دي ډېر زیات رکعته دي ټیم پې لګي نو دغې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام دغه تراویح په جمع سره 100 رکعته پیرا میاشت په جمع سره کله نه دي ادا کړي نو خلاصه دا شوله چې 100 رکعته تراویح دا مطلقاً د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي خلفای کرام نه ثابت دي صحابه کرام نه ثابت دي خلفای راشدین نه ثابت دي او بلاد اسلامیه عرب ممالک کې اکثر ځایونه کې چې کیمه نور مذاهب نه دي په یو وخت کې 100 رکعته شي چې نور مذاهب دي هغه همیشه د اصول په کتابینه کې لیکلي دي چې څلور مذاهبین دي څلور سره په حق دي کچیره یو مذهب هول په آخرت کې دا په صحیح وي ځکه چې څلور مذهب کې خو یو صحیح دی ککیمی وایي چې د مو مذهب صحیح دی دغه الله تعالی دوه اجرونه ورکوي او ککیمی یو مذهب داسې چې هغه وایي چې د مو صحیح دی یخت الله تعالی دوه اجرونه ورکوي او که په آخرت کې پته ولګیدا چې دا مذهب صحیح دی نو یخت الله تعالی دوه اجرونه ورکوي چې کی مذهب صحیح نه وي یخت الله تعالی یو اجر بیا ورکوي نو دغه وجنه میشت کیمی چې بهر ممالک کې کی مترکته تروي شي هغه صحیح دی ځکه چې هغه د یو امام مذهب دی د یو امام مسلک دی کچیر هغه صحیح وي دوه اجرونه یخته ملاویږي که صحیح نه وي یو اجر بیا ورته ملاویږي په غلطه نه دی چې ګناهي نه ورته ملاویږي ملک پاکستان کې چې کوم مذهب دی هغه د غیر مقلدین دی د اهل حدیث دی هغه چې کوم وترکته تروي کو هغه یو مذهب نه مانی انا احناف مانی نه شوافی مانی نه مالکیه مانی نه حنابلة مانی هغه یو مذهب نه مانی بس صرف دا ویي چې اطیع الله و اطیع الرسول قرآن چې کوم حکم مشته کړی دی میز هغه مانی حدیث چې کوم حکم مشته کړی دی میز هغه مانی حالانکه کيو سړی صرف قرآن تک شینی کيو سړی صرف احادیث تک شینی دا د معاشره ټوټل مسائل په دغه نه حل کیږي اواجه ته شای دی چې الله تعالی فقها جوړ کړی دي مذهبین جوړ کړی دي دغه فواید دي په قرآن کریم کې ټوټل میز نشته کيو کس دا وایي چې زه قرآن مانه حدیث نه مانه دا سړی ګناهګور دی دا سړی د راه راست نه اوښتی دی وجه چې ټول میز په قرآن کې نشته په قرآن کې ثنا نشته په قرآن کې ترتیب نشته ټول میز څرنګه کې او که یو سړی بیا دا وایي چې زه قرآن مانه او حدیث مانه نو د لمونځه دومره مسایل دي چې هغه مسایل په احادیث کې نشته هغه د فقهای کرام په اقوال کې دی په ورسته کتابینه کې دی نو دغه واجنه قرآن هم مانی او احادیث هم مانی او ورسته فقهای کرام هم مانی ائمه اربعه دغه هم مانی ځکه چې کچیر میشتو سره ورسته امامون نو مانی نو څومره چې اجتهادي مسایل دي دغه اجتهادي مسایل نه په قرآن کې شته نه په احادیث کې شته یو مثال درته بیانوم میشتوس پر اجزا کې چاته وینه ورکوي یا خپل ځون ته وینه لګوي یا ډریپ لګوي یا ستن لګوي یا داسې میش موبایل فون باندې د نکاح یو جواز صورت دی دا نه په قرآن کې شته نه په احادیث کې شته دا په تشریح کې دي دا د فقهای کرام په اقوال کې دي دا ورسته د تابعین په کتابینه کې دي دا د ائمه کرام په کتابینه کې دي چې څومره ها اجتهادي مسایل دا خو یو درته بیان کا په کروڑینه مسایل داسې چې هغه نه په قرآن کې شته نه په احادیث کې شته کچیره میز صرف قرآن او د حدیث خبره وکي د میز نه مکمل دین پته کیږي نو کچیره یو سړی د قرآن خبره هم مانی د احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان خبره هم مانی ورسته چې کیم صحابه کرام دي تابعین دي ائمه کرام دي یې دغه خبره هم مانی دا سړی بیا په صحیح مذهب په صحیح دین باندې روان دي نو دغه واجنه رمضان مبارک په میاشت کې ترویح د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دي نن سبا یو داسې طبقه څخه شوی دی چې هغه دغه انکار کو اصل کې هغه اهل حدیث نه دي یا د حدیث ته منل ول نه دي اصل کې هغه منکر حدیث دي په ظاهر لفظ په لیکل چې میج اهل حدیثي په حقیقت کې د اهل حدیث نه دي بلکې منکر احادیث دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرامین انکار کو د ترویح انکار کو دغه د سنیت انکار کو حالانکه ډیره غلطه خبره ده نو مطلقاً ترویح د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دي او 100 رکعاته په جمع سره پیرا میاشت دغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سنت دی او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په کتابه کې دا اصول لیکل دي چې کله هم مطلقاً د سنت لفظ ذکر شي دغه مراده د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دی په دا باندې یو مثال درته بیانوم حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ زیایو صحابي وو
دا یې وارز نوسته لمینځ یې که پلاتی یې ولیدو پلاتی بونه نوسته لمینځ کو د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه زیای یغنم ها عبدالله آروغای اب پلاتی بونه کښېناست لمینځ یې شروع کړ لمینځ یې مکمل کړ ورسته پلور ورته وویل چې زمانه دا څرنګه لمینځ کې دا ورته چې بابا مو خو ته داسې ولدلی تو لمینځ داسې کړه بیا مو ځکه دا شروع کړه تو په پلاتی باندې که مو په پلاتی باندې شریک مو دا خیال وکړه چې کیدای شي حکم بدل شوی وي مسله بدله شوی وي یو د الله تعالی نوی حکم راغلی په بله طریقه باندې مخ په دغه وجه داس که نو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل انما سنت الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى یا چې سنت طریقه داسې دو چې شی پښه ودروه په کیڼه پښه باندې کښېنه خو زه داسې ویلې کړم عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه داسې ځکه کوم چې ان رجلی لا تحملانی چې د مو وزن زیات دی د مو بیماری دو د مو پښې کمزوري دي نو که زه په ویلوړي باندې لمینځ داسې وکړم یا زه پښې داسې ودروم په یوه پښه باندې کښېنم د مو پښې د مو وزن نشي برداشت کولی په دغه کې فقها فرمایي چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې کومه خبره ورته بیان کړه چې انما سنت الصلاة په لمونځ کې سنت طریقه داسې دو چې شی پښه ودروه په کیڼه پښه باندې کښېنئ دغه مطلب دا نه ده چې د مو سنت دی د مو خبره ده نه دغه مطلب دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی نو خبره مې دا ته بیانوله چې مطلقاً سنت ته دا په کوم ځای کې روشي د یغنه د صحابي او دغسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت مراد دی نو مطلقاً تروي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی او شل رکعته تروي په جمع سره یوه میاشت مکمله دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سنت دی نو مو خبره درته بیان کړه چې کچا اشکال داسې وکړه چې می شل رکعته ویلې کی پیرامیاشت ویلې کی په جمع سره ویلې کی نو خبره مې درته بیان کړه چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې د وحی سلسله جاری و نبی علیه الصلاة والسلام ځکه پیرامیاشت داسې په دا باندې مداومت نه اختیاروه چې کیدای شي زه دا شل رکعته په جمع سره پیرامیاشت ورته وکړم داسې نه وي چې د مو په امت باندې دغه فرض شي چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور راغی بیا دغه هغه شل رکعته په جمع سره شریک کړي پیرا میاشت شریک کړي خلک پښتنه نه وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام خدا سره نه کړل بیا تی ویل داسې کې دا ورته چې د نبی علیه الصلاة والسلام په یو وخت کې منشا داسې و د نبی علیه الصلاة والسلام سوچ داسې و د نبی علیه الصلاة والسلام خواهش داسې و چې زه دا ټول خلق په جمع سره په یوځای په جمعوته کې په جمع سره شل رکعته پیرا میاشت دغه حکم وکړه خو حکم یې ځکه نه کړ چې دا ډېره ده چې داسې نه وي چې دا تروي په دی باندې فرض شي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویله چې وس هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وحی دور ختم شوی دی وس یو شی که سنت وي سنت دی که یو شی فرض وي فرض دی که یو شی واجب وي واجب دی حکم نشي بدلېدلی نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې په دغه وخت نه بعده تو شل رکعته کوي په جمع سره وکړي پیرامیاشت وکړي نو مطلقاً تروي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی او داسې شل رکعته په جمع سره پیرامیاشت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سنت دی او دومره خبره په دا کې د میش د بزرګونو معمول تشو په رمضان مبارک امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری خپل نوم محمد بن اسماعیل مشهور په امام بخاری باندې ادایو کتاب دی صحیح بخاری خالق صحیح بخاری بولی دغه مکمل نوم درویش دی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیران نوم دی خالق بخاری دی نو امام بخاری رحمت الله علیه دا معمول و چې کله د رمضان مبارک میاشت ولدله په یغه وخت کې ټول د شکیم شاګردون وي د تعلق وي مریدون وي دا ټول د ترجمه شول بیا د شل رکعت تروی په جمع سره ورکوي په هر رکعت کې شل آیات تلاوت دا سلسله د اخره پر راونه و او د امام بخاری رحمت الله علیه معمول داسې و چې کله تروی ختم شوه د غایزه پر ثلث قرآن یعنی لاس سی پورې تلاوت وکړه هر ورځ به دا معمول و په درې ورځې کې به یو قرآن کریم ختم کوو د تروی نه بعد غایزه پر شامی پوره او د امام بخاری رحمت الله علیه درم معمول داسې و چې د غایز نه ونڅه د ویګا پر یو مکمل قرآن کریم ختم کوو په کتابینه کې دا لیکل دي چې په څلور ریزه کې امام بخاری رحمت الله علیه څلور وره قرآن کریم ختم کو میش وایي چې قرآن کریم ختم کول صحیح دي په ریز کې ختم کولای شي په نیمه ریز کې ختم کولای شي په دوه ریزه کې ختم کولای شي حالانکه دا د امام بخاری رحمت الله علیه معمول دی او دا امام بخاری رحمت الله علیه یو عام سړی نه دی د چې کوم کتاب لیکلی دی باطل د کتاب نوم وخلی
هر باطل چې وي هغه تونه مطالبه کو چې حدیث پیش کا کیم کتب نه صحیح بخاری نه صحیح بخاری دمره عروج دای چې په هر مدرسه کې آخري ختم د کتب شي او دا امام بخاری رحمت الله علیه کتب لیکل دی په څه وجه لیکل دی دا یی چې مو خوب ولید زره نبی علیه الصلاه والسلام مخته ویلوړی ما بیدی مروحتون د مو په لوس کې پنکای دی د لوسول ازب بیاهنو زره نبی علیه الصلاه والسلام مخته د پنکای دا څه وایما نه موافق شاینز نه راکاو زه چې کله د خوب نرچک شوم بیا په یو واقع فرمایي چې فسالت بعض المعبرین مو د معبرین د خوب تعبیر پښتنه وکړه چې د خوب مطلب ته شي دی چې د مو په لوس کې پنکای دی زره نبی علیه الصلاه والسلام باندې پنکای داس د سوایما معبرین تعبیر ورکا چې د نبی علیه الصلاه والسلام طرف ته چې کیم د غلط احادیث نسبت شوی دی کیم د دروغزینی احادیث نسبت شوی دی یو وخت داسې روشي چې یغه ټول احادیث نسبت د نبی علیه الصلاه والسلام نه ختم کی امام بخاری فرمای یی چې فهو الذی حملنی علی اخراج جامع صحیح دغه واجب د خوب و چې زه د خوب په صحیح بخاری لیکل باندې مجبور کړم حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په لاس جلد کا غالبا لاس جلد کې مکمل کتب لیکل دي الموضوعات الکبرى مکمل کتب لیکل دي دغه صرف هغه احادیث جمع کړی دي چې خلک نسبت نبی علیه الصلاه والسلام طرف ته کړی دی حالانکه په حقیقت کې هغه حدیث نه دی نو میر ځکه بیانوي چې مطلقاً که یو سړی دا تکشینی چې کتب دی د کتب نه ز علم حاصلوم دا سړی ګمراه کیږي واجه تشای دی چې په لاس جلد کې دمره کتابینه جوړیږي دمره کتابینه کې ټول هغه احادیث لیکلي دي چې هغه موضوعات دي منګړت دي د نبی علیه الصلاه والسلام نه ثابت نه دي خلک د نبی علیه الصلاه والسلام طرف ته منسوب کړي دي نو دا د میش د بزرګونو معمول د خوب خبره روغله امام صاحب هی ورته داسې خوب لیدلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نعمان بن ثابت سید الفقهاء سرتاج الفقهاء د خوب لیدلو چې په خوب کې زوینه ما چې د نبی علیه الصلاه والسلام قبر مبارک دا کولاو شوی دی د نبی علیه الصلاه والسلام مبارک اډیکا یودل ته یولته دی زه دمره سخت پریشانه شوم چې کله د خوب نرچک شو امام صاحب فرمایي چې زه بیمور شو دمره سخت بیمور شو چې خالته د تیمارداری ترتل د پښتنه ترتل د امام صاحب پښتنه ته بیا په دغه وخت کې امام صاحب خپل یو شاګرد امام ابن سیرین رحمت الله علیه طرف ته ورولږ امام ابن سیرین رحمت الله علیه دا یو غاټ عالم خو مقام مرتبه کې په امام صاحب نه دلوند و میر ځکه فرمایي چې هر یو سړی د هر فن امام نه دی یو سړی د یو فن امام د یغنو پښتنه کې کپ مرتبه کې د تونه لوند د حویل نه وي چې هغه په یغ فن کې مخ کې وي د یغنو پښتنه کې دا سنا چې یو سړی عالم دی یخته د یو فن علم نه وي ته چې دا عالم دی دا پونه پوسه شو بل یو کام کس عالم دی یخته د یو فن مهارت دی د یو کم نو پښتنه کې نو چې کیم کاس په کیم فن کې ماهر وي د یو انسان او د یو مسالې پښتنه کې دنیا ماحول ادا سره چې یو انسان په یو تجربه کې په یو کاروبار کې ماهر وي د یو نو پښتنه کې د عالم سړی نو پښتنه نه کې عالم ته د یو شي ته پته لګي د کاروبار نو امام صاحب خپل شاګرد ورولږ امام ابن سیرین رحمت الله علیه طرف ته ورته ویل چې ورشه د خوب تعبیر پښتنه وک شاګرد روغه امام ابن سیرین ته ویل چې دا خوب لیدلای دی دا ورته چې دا خوب چللای دی شاګرد ورته ویل چې دا خوب چې چالي لیدلای دی یو زمانه کړای ما چې د مون نوم نه ورته وخل قانون ورته وخاست بیا تعبیر نه ورشي چې امام صاحب خپل دمره غټ سړی د مون پښتنه کو نو امام ابن سیرین رحمت الله علیه بار بار اصرار به وجود ورته ویل چې کته دغه نوم نه وشي دا نوم زدر ته وشي ما چې دا خوب امام صاحب نه بغیر بل څوک نشیل دی خوب تعبیر دا ورکه چې د نبی علیه الصلاه والسلام کیم سنت کیم د طور طریقه طرز سنت عمل دا آسه پلاو شوی دی د یغه د جمع کول یې ترتیب نشته یو وخت دا سره شته د یغه احادیث د یغه سنت د نبی علیه الصلاه والسلام د معمولات د جمع کول او په معاشره کې د پلاول او کول د الله تعالی د تونه وخلی نو امام صاحب هنده سه خو الله نو میش فرمای چې بهترینه خبره هغه د چې انسان د علماء دیوبند په طریقه باندې لور شي مذهبین ډیر دي مسالک ډیر دي هر قسمه طبقار وتلی هر قسمه طبقه هر یو مسله وشي د میجی سوزون فرمایي چې مسالې پښتنه د یغ نه کا د یغ عالم نه کا چې هغه عالم پیژنې د یغ عالم نه کا چې هغه عالم د توپ مسلک باندې وي د توپ مذهب باندې وي نن سبا سوشل میډیا وتلی چې قدم خل عالم دی چې قدم خل عالم دی قدم خل عالم دی یو قسمه مسله بیانوي بل قسمه مسله بیانوي بل قسمه مسله بیانوي
میشه توس نه د لاسه کسونه عالمون نمبر وي یو عالم ورته وایي چې دا مسله داستو بل ورته وایي داستو سبو وایي چې بیا موږ پلونکي عالم نه پوښتنه کړې او مسله داس بیان کړله دغه خدا پاته نشته چې هغه عالم د کی مسلک دی د کی مذهب دی کسې په ملک پاکستان کې څو مذهبونه دي یو خو بریلیون دغه ځون ته مذهب دی اهل حدیث دي دغه ځون ته مذهب دی مودودیون دي نشنلیون دي دغه ځون ته مذهب دی او چې کیما زیوتا طبقاتو هغه د پنځ پیرینو دو مماتیون دي نبی علیه الصلاۃ والسلام دی حیات منکر دي نو هغه ځون ته دا وایي چې میږ حنفي میږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدینی په ظاهره مقلدی خو په نه دی منکر احادیث د احادیث انکار نو دا مې درته وصیت دی چې مسالې پښتنه د یغه عالم نه کوي چې اپ پیژنې د یغه عالم نه کوي چې پیژنې چې دا د مو د مسلک دی د مو د مذهب دی کچیر داسې علم نه د عام عالم نه پښتنه وکړه بیا د مسله خرابوي مذهب د خرابوي ارشد خرابوي نو بهرحال دا څه خبره وي شری مې دغه نه کړی و چې تراویح 100 رکعات دي او دغه سنت دي لکه څنګه چې د سنت په پرشولې باندې وعید دی تکالیف دي دغه عذاب دی ګناه دو داسې د تراویح په پرشول باندې ګناه دی نو هر انسان ته پچار دو چې سنت او تراویح د مشت په دل جمعي سره وکي په شوق سره وکي د مشت د بزرګونو دمره معمول و چې هغه یو په تراویح باندې ودرېدل د غایزه پر او یغه تراویح کړل په یواش پاکوي لاسی پورې شلسی پورې پنځلسی پورې تلاوت ک په دا باندې تفصیلی واقعاتو میشتوس نیمه غنټه په یو رکعت کې نشي درېدل دغه عمل سره ز خپل مخ شوایم د مش مدرسه کې یو داس رزق غلا چې پاکه میش یو رکعت نیمه غنټه دا یو رکعت دمره په میش باندې بوت شې میش د پښې خولې کې ز پښې ته ورسېدل څنګه مرمر باندې ویلور د میش پښې لاندې شولې نو یو سړی چې معمول یې دا وی چې پیرا شپه دای صرف د تراویح مینس کو تهجد کو معمولات کو د یغه څومره زیات فضایل وي نو میش ته سوه کوشش کی چې نیک اعمال وکي دغه میاشت په شته طریقه باندې میش باندې تراشي بزرګونو دغه میاشت ته ترسدل میش ته دا وی چې څوره تر وښولې څومره پته دي یی دوه کلر چې دغه سوچ د میشتوس وي نو الله تعالی د میشتوس په ټول مسایل باندې د عمل کړو توفیق نصیب کو الله تعالی ته میشتوس ټول ته حق رو پیژني او د باطل نه الله پاک میشتوس ټول په حفاظت کې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین